د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او څو نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اقلیمي بدلون د اغیزو د څېړلو مشورتي ناسته ترسره شوه. زموږ نننۍ برنامه د اقلیم بدلون د اغیزو په هکله باندې بحث و، تر څو پورې د مربوطه دولتي اداراتو ترمنځ د پنتونونو، همدارنګه ځوانانو، رسنیو، دولتي ادارو، مؤسساتو، د ملګرو ملتونو د اداراتو ترمنځ په دې موضوع باندې بحث وشي، تر څو دا موضوع فراموشي او هیره نشي د خلکو ترمنځ، د کومک کوونکو هیوادونو او مؤسساتو ترمنځ. نن موږ د دغه ټولو خلکو نظریات اخلو او دا به په یوه راتلونکې غونډه کې چې په همدې هفته کې ده، دا به د مشرانو سره شریکوو تر څو پورې د ستونزو، ګواښونو او چالشونو ته مالی، اداري، تخنیکي امکانات چې څه دي پر هغو باندې بحث وشي. زموږ یوه غیر دولتي مؤسسه یو، تر همدغو ځایه پورې چې وسه رسېدله دا برنامه مو په لاره اچولې او نن زموږ د نننۍ برنامه چې دا زموږ شپږمه برنامه ده، په 15 نورو ولایتونو کې مو هم لرلې، د دې ټولو نتایج ټولوو او بیا د مشرانو سره شریکوو. په افغانستان کې د یوناما د دفتر مسؤلینو ویل چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو له امله د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. The climate change poses a great challenge to all of humanity. اقلیمي بدلون د بشریت لپاره لوی ناورین دی. له هر ډول قومي، نژادي، مذهبي او سیمه ییز توپیر پرته باید د نړۍ ټول خلک یو بل ته لاس ورکړي او د دغه ستونزې د حل لپاره ګډه مبارزه وکړي. له اقلیمي بدلون څخه تر ډیره ښځې او ماشومان زیان ویني. په تیرو 2 کلونو کې د یوناما دفتر وکولای شول د هیواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړي، کومو سیمو ته چې مخکې کلونو سفر ناشونی و. په دغه سیمو کې مو د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې له نږدې ولیدې چې د اوبو د کمښت او نور طبیعي ستونزې رامنځته شوې دي. کوچیانو د خپلو مالونو د څړځایونو ستونزې له موږ سره شریکې کړې چې تر ډیره د هغوی مالونه د ګیاه د کمښت سره مخ دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالیو خلکو هم د خپلو ستونزو په اړه وویل چې د اوبو د کمښت له امله د مالونو څړځایونه وچ شوي دي. Residents and nomadic communities in that district reported decreased availability of water. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما دغه مسؤله وایي چې ملګري ملتونه به له افغانستان سره د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په راکمولو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې هم کال په کال اوبه کمیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نړیواله ټولنه د خپلو شته امکاناتو په لرلو سره د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په برخه کې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. چې په یو هیواد کې په جریان د یو کال کې څومره سیلابونه راځي، دا سیلابون د دوی څومره زیربنامې تخریبوي، څومره اقتصادي توان یعنی مانیټوري ولیو په پیسو څومره تاوان دوی ته اوښتی، همدغومره باید مخترع کړی شي د دې صندوق. د اسلامي امارت مسؤلینو هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مثبتو او هر اړخیزو پروګرامونو د پلي کولو ژمنې وکړې. د تغییر اقلیم د مخنیوي لپاره په غور وشي او فکر وشي او آگاهي وشي د دې لپاره چې څنګه موږ د دې یو مشکل مخنیوی وکړو. د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په پایله کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ دی چې اوږدمهاله وچکالي، سیلابونه او زلزلې مهمې بیلګې دي. It is a shared burden transcending borders and demanding that all people, no matter the gender, nationality, ethnicity, religion or tribe, work together.